پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوسو چې په نسوارو او دس ماتیږي کنه، او زه پوه نه ما چې هغه مولا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوارو او دس ماتیږي، ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلکو تپوسو. نو ما ورته وویل چې په نسوارو او دس اله ماتیږي که سړی بېهوشه شي، یا نسواري سړي نسواره چولو سره خولۍ وینه وکړه، یا خولۍ پخه وه او بتې ووتې، پوکړی دي که د پولۍ دي هغه ماتې شوې، نو بیا خو اودس ماتي، او که دا نه شوې نو بیا خو اودس نه ماتي. او د خدای قمقل پکې پاسېده، وی دی خو وایي چې ماتېږي، فتوا یې ورکړې، نو مال که ماتېږي دی به ما هم پوه کړي. نو اخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده، دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایګیر نه دی، ما به هم پوه کړي. بس هغه غریب هم غلی شو اډو جواب یې ونه کړو. خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون دی، قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی، دا په باب د دین کې اس حجت نه دی. دین عبارت ته د سلورو سیزونو نه، ادله د شرع سلور دی، آیات، حدیث، اجماع او قیاس، دا سلور دلائل. اول خبره به آیات کی، که آیات کې نو بیا به حدیث کی، او که حدیث کې نو اجماع کې به، اجماع کې نو نو بیا به په قیاس کی. قیاس سلورم دلیل دی د شرع، او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې. یو صحابي پیغمبر لګلو چې هلته ته فیصله په څه شي کې، هغه ورته بکتاب الله، زه هلته د ملک فیصله د خدای په قرآن، وفإن لم تجد، که قرآن کتاب پیدا نه کړه بیا پیغمبر ته وایي ستا په سنتو بکو، زما سنتو کې دې پیدا نه کړه، بیا ورته وایي اجتهد برای، یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم. پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي، زما او ستا رای دواړو برابر، بیا به اجتهاد. اوس اجتهاد د پاره هم اهلیت به پکاري، اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قرآن او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وي لکه دا تله، ټول دین ورته داسې یاد وي.